او بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول رغرمټ اوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو په تېره ویډیو کې موږ او تاسې د لسم ټولګي څلورم لوست یا دریم لوست ولوستل چې د عبدالرحمن بابا په هکله و. دا چې عبدالرحمن بابا څوک و، څه کارونه یې کړي وو او د بابا لقب یې څنګه ترلاسه کړی و، آثار یې څه ډول و، په دې هکله مو پوره بحث وکړ، بحث کامل داشتیم. نن راځو امروز میاییم او څلورم لوست لولو. درس چهارم را با هم کار میکنیم. څلورم لوست بدنیتی. ولی سی کیسه یوه کیسه ده، یک داستان هست یا یک قصه هست چې د بدنیتی په هکله ده، در مورد بدنیتی هست. دا چې بدنیت څه دی، ای که نیت بد چی هست، در مورد از این صحبت میکنیم. په لومړي ګام کې در قدم نخست د موخو په هکله باندې خبرې کوو. دا چې موخې په دې برخه کې یا په دې لوست کې کومې دي. موږ او تاسې د بدنیتی په مفهوم باندې ځان پوهوو. در مورد مفهوم بدنیتی خود را میفهمانیم که بدنیتی چیست. همداسې د بدنیتی و د اضرارو یا ضررونو په هکله ځانونه پوهوو. در مورد ضررهای بدنیتی خود را میفهمانیم او له کیسې څخه خوند اخلو و از داستان لذت میبریم. پښتو ژبه زده کوو، نوې کلمې هم پکې راځي چې هغه هم زده کوو. نو پام وکړئ، پس توجه کنید تر څو درس په دقت سره زده کړئ تا که درس په دقت یاد بگیرید. بدنیتی 15مه پاڼه صفحه 15. بدنیتی څه ډول چگونه عمل دی؟ چی نوع یک عملی هست؟ بدنیتی څه پایلی چی نتایج لری دارد؟ د انسان هر کړنه عمل، هر عمل انسان د هغه او په نیت پوری به نیتش اړه لري، ربط دارد. هر نیت انسان، هر کار انسان به نیتش ربط داره. یا لنیت څخه یا از نیتش سرچشمه اخلی میگیرد، از نیتش سرچشمه میگیرد. ځینی بعضی وگړي مردم داسې وي چنین می باشند، بعضی مردم چنین می باشند چی د ښه نیت برای نیت خوب او سپیڅلی اراده و اراده مقدس څښتنان وی صاحب می باشند، صاحب نیت خوب و اراده مقدس می باشند، پاک می باشند. چیزی که ځان ته به خود غواړي می خواهند او یا پر ځان و یا به خود لوریږي روا می دارند، می پسندند، نورو به دیگران په وړاندې نه مقابل همدغسې اراده لري، به دیگران هم همین قسم اراده دارد. ځینې بیا بعضها باز داسې وي چنین می باشند چې ځان غوښتنې یې سترګې ړندې کړې وي. ځان غوښتنې یعنی خودخواهی، سترګې چشم ړنده کور، خودخواهی چشمشان را کور می کرده باشه یا کور کرده است. هر چیز د ځان لپاره غواړي، به خود میخواهند، هر چیز به خود میخواهند او پر نورو یې و به دیگران نلوریږي، روا نمیدارند، به دیگران نمیپسندند. د هر چا په وړاندې، در مقابل هر کس وړاندې مقابل ناوړه اراده او شوم نیتونه لري، اراده های بد و نیت شوم دارند. دغسې وګړي اینچنین افراد د خپلې دغې شومی اراده او بدنیت له امله از خاطر اراده شوم و بدش و نیت بدش له ناوړه برخلیک سره مخامخ کیږي. با سرنوشت برخلیک، سرنوشت با سرنوشت خراب روبرو می شود. په دې لوست کې در این درس د بدنیتونو د خاوندانو په اړه کیسه لولو. در مورد آدمهای صاحب نیت بد داستان میخوانیم چې هغوی څنګه که آنها چگونه د خپلو ناوړو اعمالو په سزا رسیدلی دي، به سزای اعمال بدشان رسیده اند. 3 نفر له خپل کور و کلی راوتلی از خانه و قریه خود برآمدند او په سفر روان و به سفر روان بودند. د لارې په اوږدو کې در طول راه سره ملګري شول، با هم دوست شدند یعنی همراه شدند. ټوله ورځ یې تمام روز مزل وکړ، سفر کردند، فاصله را طی کردند. مازدیگر عصر مهال یوه کلی ته به یک قریه د شپې تیرولو برای شب گذراندن
ورستانه شول رفتن. وقت عصر بود که به خاطر گذراندن شب خود به یک قریه رفتن. در کلی په جومات کې شپه شوه. در مسجد قریه شب شد. د شپې مهال وقت شب چې د کلی خلک خپلو کورونو ته لاړل که مردم قریه به خانه های خود رفتن نو دوی پس اینها په خپل منځ کې در بین خود مشغول می شدن یا مصروف می شدن. په خبرو کې در گپ یوه له بل نه د سفر کولو د علت پوښتنه وکړه. از یکدیگر یوه له بل نه از یکدیگر علت پرسیدن سفرشا کردن که چرا سفر کردی، چرا آمدی و سفر میکنی. یوه وویل، یکی گفت زما په کور کلی کې در خانه و قریه ما خیسته زیبا ځوانان دي، جوانای مقبول هستند چې د هغوی ښکلی لباسونه که لباسهای قشنگشان یا زیبایی آنها او اسبابونه وینم و مو وسایل زیبایشان میبینم، موترسیکل هر چیزی که دارن نو هغه کتلی او زغملی نشم. پس او وسایل نه دیده میتانم و نه هم تحمل میتانم تحمل. ځکه می وغوښتل به می خاطر خواستم چې سترګې ورڅخه پناه کړم که چشمای من از پیش چشمم دورشان بسازم یا چشمای من ازشان پناه بسازم. کور کلی پرېږدم، خانه و قریه را رها کنم. دومی گفت زما من همدغه حال دی، همه وضعیت است، وضعیت ما نمی هسته. دریم وویل، سیومی گفت شما لما سره په غم کې شریکید، د غم ما شریک هستین. مطلب دا چې هدف این که زموږ د درې واړو حال یو حال دی. هر سه ما یک وضعیت داریم. درې واړه هر سه ما یک وضعیت داریم. په خبرو کې در گپ هغه لومړی وویل. اولی گفت ما خو له هیچ سره نیکی و نکړه، ما که همراه هیچ کسی نیکی نکردم او هیچ څوک زما له لاسه خوشحال و آرام نشول و هیچ کسی از دست ما خوشحال و آرام نشد. دومی گفت تو که ډیر ښه سړی، بسیار یک آدم خوب هستی، مرد خوب هستی، ستا خو بیخی بدنیتی نشته. تو که بیخی یعنی که هیچ بدنیتی نداری. بدنیتی خو زما ده، بدنیتی خو از ما هست چې بل څوک که کس دیگه لچا سره با کس ښه وکړي، خوبی کنه، نو زه پرې تر ډیرو ورځو خفه یم. پس من تا بسیاری روزا بالایش خفه می باشم که چرا نیکی کده، چرا خوبی کده. دریم وویل. سیومی گفت تاسو دواړه، شما هر دوی شما خو بیخی بزرگان یی که بیخی بزرگ هستین، بیخی آدمای کلان هستین. بزرگ کسی را میگه که بزرگ باشه، یعنی آدم کلان باشه، مردم او را قبول داشته باشن. زړونه له کینې نه پاک دی، قلبهایتان از کینه پاک هست. ځکه چې به خاطر که زما دومره کینه و بدنیتی ده، من اینقدر کینه و بدنیتی دارم چې وایم که میگم لما سره دی هم څوک ښه و نکړي، با ما هم کسی خوبی نکنه. دیگرها را بان که با ما هم کسی خوبی نکنه. دی نیکی و احسان نوم دی لجهان ورک شی. نام نیکی و احسان از جهان گم شوه، گم شوه. شپه تیره شوه، شب تیر شد. سهار درې واړه صبح هر سهشان لکری روان شول، از قریه روان شدند. په لاره یې در راه د پیسو کڅوړه وموندله. یک خریطه پیسه پیدا کردند. کڅوړه خریطه. له لارې گوشه از راه یو ځای کېناستل. یک جای نشستن آرامه کده او ویل و گفتن راځئ بیاین چې دا پیسه را همدلته وویشو دمیجه تقسیم کنیم او بیرته و دوباره خپلو کورونو ته به خانه های خود وروگرځو برگردیم. خو هر یوه اما هر کدامش له ډېرې کینې از کینې زیاد او بدنیتی زیاد په دې نه راضي کېده. به یې راضي نمی شدن چې بل ملګری یې که دوست دیگهش برخه واخلی سهم بگیره.
نه یې هغه پیسې ویشلی شوی، نه او پیسه را تقسیم میتانستند او نه یې پرېښودلی شوی و نه رها میتانستند پیسه را. یوه شپه و ورځ، یک شب و روز را وږي تږي، وږي گرسنه، تږي تشنه او بېخوبه و بېخواب تېره کړه گذشتاندند. آخر دې نتیجې ته، آخر به این نتیجه رسیدن چې یو تن که یک نفر د نږدې ښار ته لاړ شي، نزدیک شهر بره او څه خواړه دې راوړي و یک کم غذا بیاره. هغه ملګری چې او دوسته که ښار ته به شهر په خوړو پسې پشت غذا لاړ رفت، له ځان سره یې با خود وپتیله، با خود سنجید، با خود چی کرد؟ سنجید چې په خوړو کې به که در غذا زهر واچوم، زهر بندازم چې دواړه یې که هر دویشان بخورند، پرې مړه شي بالاش بمیرند، پرې مړه بشي بالاش خات مردن او دا ټولې پیسې به و یې کل پیسه دته پاتې شي به او خاتمان. دلته دواړه پاتې ملګرو د اینجا هر دو دوستش که مانده بود مصلحت وکړ، مصلحت کردن، فیصله کردن، مشوره کردن چې ښار ته په خوړو پسې تللی ملګری یې که دوستی که پشت غذا رفته به شهر کله راشي، وقتی که بیایه نو و به یې وژنو، پس میکشیمش او پیسې به موږ دواړو ته پاتې شي و پیسه به هر دوی ما میمانه. هغه ملګری یې په خوړو کې زهر ګډ کړ. او دوستشان در غذا زهر گد کردن یا غذا را آغشته زهر ساختن. کله چې زمانی که خپلو ملګرو ته راغی پیش دوستای خود آمدند، دوی دواړو ای دوتایی که در اینجا بودن پری برید وکړ، برید حمله، بالاش حمله کردن او هغه یې وواژه و او را کشتن. بیا یې باز پریکړه وکړه، فیصله کردن چې لومړی باید خواړه وخوري که اول باید غذا بخورند، بیا به دواړه پیسې سره وویشي. باز هر دویشان پیسه را تقسیم خواد کردن. کله چې زمانی که هغه په زهرو لړلي خواړه وخوړل، غذای آلوده زهر خوردن، لړلي یعنی آلوده، هغوی دواړه هم مړه شول او هر دو هم مردند او ټولې پیسې ترې پاتې شوې و تمام پیسه از پیششان ماند. حال ببینید شاگردای عزیز که بدنیتی چقدر یک عمل بد است. در آخر در نتیجهش هر ستاش مرد، درې واړه مړه شول. یعنی بدنیتی ډیر بد عمل دی او موږ نه باید بدنیت ولرو، ځکه چې هماغه بدنیت بیرته موږ ته راګرځي، به خاطر که همو نیت بد دوباره به ما برمیگرده. د متن لنډیز، خلاصه متن دا د دریو تنو کیسه ده. این قصه یا داستان 3 نفر است چې د بدنیتونو او بدو ارادو خواندانو که صاحب اراده های بد و نیت بد بودند. هر یو هر څه یوازې د خپل ځان لپاره غوښتل، هر کدامش همه چیز را تنها برای خود میخواست او پر نورو یې نه راوریدل و به دیگران روا نمی داشت. په خپل خوبه به خودش خو له چا سره نیکی نکوله، با کسی نیکی نمیکرد، خود نورو په نیکی به هم خفه کېدل، اما به نیکی کردن دیگران هم خفه می شدند. دوی په یوه سفر کې سره ملګري شول. اینها د یک سفر با هم دوست شدند او کله چې و زمانی که د پیسو کڅوړه پیدا کوي، مو خریطه پیسه را پیدا میکنند، د یو هم دا نه لوریږي، یکی هم ایره نمیپسنده یا رواداری از ایره نداره چې بل ملګری دی پی ونده ولري که دوست دیگرش در آن سهم داشته باشه. دوی په خپلو منځو کې یو بل ته نیت بد وي، در بین خود نیتشان به یکدیگهشان بد می باشه. بالاخره درې واړه هر سیتایشان خپلو شومو نیتونو قربانی کیږي. قربانی نیت شوم خود میشد او د پیسو کڅوړه ترې پاتې کیږي و خلطه پیسه از پیشان باقی میمانه. موږ باید له دې کیسې څخه پند واخلو. ما باید از این داستان پند بگیریم. همیشه نیک اراده او ښه نیت ولرو، اراده نیک و نیت خوب داشته باشیم. څه چې آن چیزی که خپل ځان ته غواړو به خود میپسندیم یا میخواهیم
د نورو لپاره هم وغواړو، به دیگران هم بخواهیم. یو بل ته د ښېګڼې رسولو اراده ولرو، به یکی دیگه اراده رساندن خوبی را داشته باشیم او تل یو بل ته د مرستې لاس ورکړو و همیشه به یکدیگه خود دست دوستی بدیم یا دست کمک بدیم. نیت ما باید پاک او اراده ما باید نیک وي. نیت ما باید پاک و اراده ما باید نیک باشه. دا اوس زموږ او د تاسې لوستی بود درس ما و شما و فعالیتونو که در فعالیت ها فعل میایه که قسمت فعل را باز براتان در جلسه بعدی کار میکنم در بخش گرامر. فقط در اینجا سوالاتی که میایه درې واړه ولې له کور او کلي څخه د سفر هوډ یا عزم وکړ؟ هر سهشان چرا عزم و اراده سفر را کردند و چرا از خانه آخری خود رفتند؟ هغوی هر یو بد و نیتونو په اړه څه وویل؟ هر کدامش در مورد نیت بد چی گفتند؟ هغوی په لاره کې څه وموندل او بیا یې پرې څه وکړل؟ اونا در راه چی را پیدا کردند و باز چی کردند؟ په پای کې درې واړه څنګه ووژل شول؟ در آخر هر سه تایشان چگونه کشته شدند؟ د کیسې له پایلې څخه مو څه زده کړل؟ از نتیجه قصه چی را یاد گرفتین؟ دا کیسه چې پای ته ورسیده، داستانی که بود به پایان رسید. موږ نباید بد نیت اوسو، ما نباید بد نیت باشیم، خلوص نیت داشته باشیم، باید ډیر لوی او پاک نیت ولرو، پاک اراده ولرو، اراده پاک داشته باشیم ترڅو بریالی اوسو تا که موفق باشیم. هغه که د ژوند په هر برخه کې وي، اگر در هر بخش از زندگی باشه، د ژوند په هر اړیکه کې وي، در هر رابطه از زندگی ما باشه، باید نیت پاک و صاف را داشته باشیم. نو ګرانو زده کوونکو، حتما مو درس زده کړی دی. که چیرته پوښتنه لري، اگر سوالی دارین، کولی شئ په کامنت برخه کې راڅخه وپوښتئ. میتونین که در بخش کامنت از این بپرسین. تر بیا چې راځم تاسو ته نوی لوست وړاندې کوم. تاسو پاک څښتن ته لاس سپارم. الله مومن. تا بعد، بدرود.